د زلمی خلیلزاد صبر هم طالبانو ته نور تمام شو. خلیلزاد ولې د طالبانو پر ضد راودرېده؟ تازه یې د افغان جګړې په اړه څه وویلې؟ دلته یې له موږ سره په دې ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي په افغانستان کې روانه جګړه ناروا ده او افغان حکومت او طالبان دې ژر تر ژره باید اوربند وکړي. خلیلزاد ویلي په دې وروستیو کې په افغانستان کې تاوتریخوالی ډیر شوی او دوی یې محکوموي او په خبره یې امریکا هغه کسان هم محکوموي چې د تاوتریخوالي او جګړو د غځېدو امر کوي. نوموړي زیاته کړې چې نن سبا د افغانانو وژل عادي شوي دي، په داسې حال کې چې طالبانو د امریکا سره د تاوتریخوالي کمولو او اوربند کولو ژمنه هم کړې ده. خلیلزاد په ډاګه کړې چې د سولې هوکړه تر لاسلیک د کابل اعلامیې تر خپرولو وروسته او دا چې نړیواله ټولنه د افغان سولې ملاتړ کوي، دې هر څه ته په کتو په افغانستان کې روانه جګړه نامشروع ده او کیلې خواوې دې د خپل ولس غوښتنو ته پام وکړي. نوموړي ویلي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مذاکرات باید چټک شي او اوربند یې تامین شي. امریکا هم په رښتیا سره افغان جګړه نه غواړي او که نه، که څه هم امریکا په افغانستان کې پر روانه جګړه اندېښنه ښیي، خو دوی که وغواړي ښکیل اړخونه ډېر ژر اوربند ته مجبورولی هم شي، مګر دا هر څه نه کوي ځکه امریکا نه غواړي له امتیاز پرته له افغانستان څخه ووځي. باید د خپلو ګټو د خوندیتوب یو تضمین وي، هغه که د طالب لخوا وي او که د افغان حکومت لخوا وي. خلیلزاد په داسې مهال له ښکیلو اړخونو د اوربند کولو غوښتنه کوي چې د سولې مذاکراتي ټیمونه په 20 ورځنۍ دمه تللي دي. طالبان پاکستان ته او افغان پلوی په کابل کې په مشروع بوخت دی. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ.